الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو چې کله یو سړی لمونځ کوي او لمونځ د ځان ښودنې دپاره کوي، د ریا دپاره یې کوي، په لټۍ او سستۍ سره یې کوي، دا د منافقینو صفاتو څخه دي. د دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم. منافقان دوی داسې فکر کوي چې موږ الله سره دوکه کوو، او حال دا چې الله رب العالمین به د دوی د دې دوکې جزا دوی ته ورکوي. د دوی دا دوکه خپلو ځانونو سره ده، بل چا ته ضرر نشته دی. واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. اول صفت د منافقینو دا دی چې کله لمونځ کوي، لمونځ په لټۍ سره کوي، سستۍ سره کوي، اصلا چې څوک موجود نه دی بلکل کوي نه، خو ګوري چې خلک شته دی که وسپانه څه خلک وایي دا بالمازه دی. د دې دپاره مونځ نه کوي چې د الله رب العالمین د رضا دپاره مونځ کوي. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. ځان خلکو ته ښیي، د خلکو دپاره مونځ کوي او الله رب العالمین نه یادوي مګر ډېر لږ یادوي. تبري رحمه الله وایي چې منافقین هیڅ یو عمل د الله رب العالمین د رضا دپاره نه کوي، کوم فرایض چې الله ورباندې فرض کړي دي چې الله ورته پرې ثواب ورکړي. ځکه هغوی اصلا په آخرت باندې ایمان نشته، په ثواب او په عذاب باندې ایمان نشته. دوی د دې دپاره دا اعمال کوي چې خلک یې وګوري، چې مؤمنان قتل نه کړي، د دوی مالونه وانخلي. نو په دې حالت باندې دوی مونځ کوي. نو دوی چې کله مونځ ته پاڅېږي نو په ډېرې لټۍ او سستۍ سره، که څوک نه اصلا مونځ نه کوي، خو چې کله خلک ناست دي یا خلک یې ګوري یا خلک په دې باندې پوهېږي چې دا سړی مونځ نه کوي بالماز دی، نو بیا پاڅېږي مونځ کوي، د خلکو ته چې ځان وښیي او د الله رب العالمین د رضا دپاره نه کوي. نو په لمونځ کې لټي کول، سستي کول، ځان ښودنه، دا د منافقینو د صفات څخه دي. الله رب العالمین دې مو تاسې ورڅخه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.